کله به چې زلزله راغله لږه یو جړق په راغی زمان او جوان نسل داغي ذهن دومره غلط جوړ شوی و چې هغوی په هغه ټیم کې د هغې یو مسخره جوړه کړه ویل به یې مسکال راکه راته ویل زما ورونو دا د کفر خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي اخره زمانه کې به زلزلې مسلسل وي مسلسل دا معنا چې نږدې نږدې به راځي لکه اوس موږ ګورو داسې کال نه تېرېږي چې پای کې زلزله نه وي بلکې کله کله یو څو میاشتې مسلسل خامخا به میاشت کې یو زلزله راځي دا ډېرې زلزلې دا د قیامت د علامونو یوه علامه زما ورونو دا زلزلې چې الله راولي د خپل بندګانو ته یو تنبیه ورکوي یو خبر ورته ورکوي چې تاسو سم شئ زه ستاسو نه خفه یم دا خلک را بیدارئ چې بیدار اوسېږي غلطیان یې کړي دي مقصود پکې د خلکو د هغې اصلاح وي لیکن زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي مونږ د خپل الله نه غفلت دومره زیات اختیار کوو چې کله الله مګر تنبیه هم راکوي او عذاب راولي دغه عذاب ته بیا زموږ په معاشره کې ګپ جوړېږي دای نه بیا یو مسخره جوړېږي کله چې به بالاکوټ او په مانسره کې زلزلې راغلې او کشمیر کې بیا چونکې هغه وخت کې به زلزله داسې خامخا یو ورځ دوه ورځې بعد یو جړق به ورکاوه د ځمکې نه او دا ایریا علاقو کې به هم کېدلې لیکن افسوس او صدا افسوس په ځای د دې باندې چې موږ خپل الله ته رجوع کړي وې موږ خپل الله ته توجه کړي وې کله به چې زلزله راغله لږه یو جړق په راغی زمان او جوان نسل د هغې ذهن دومره غلط جوړ شوی و چې هغوی په هغه ټیم کې د هغې یو مسخره جوړه کړه ویل به یې مسکال راکه راته ویل زما ورونو دا د کفر خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي دا د بېدینۍ خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي مسکال یې راکه مسکال نسبت بیا چاته کېدلی شي د مسکال نسبت زما الله ته بیا کېدلی شي ځکه زلزله خو چې راولي زما الله یې راولي لیکن نوجوان نسل هغې د هغه مسکال نسبت زما الله ته کوي دومره ګستاخي کوي غیر شعوري طریقې سره ګستاخي کوي دی پوهېږي په ځان باندې نو د کفر خبرې د خولې نه صادر شي نن د عذاب نه هم خلکو مسخره جوړه کړه او دا عذابونه مسلسل به هم دغه شانته روان دي څو پورې چې دې خلکو خپل الله ته رجوع نه